السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن ورځې موضوع مو ده د میړه او میرمنې جنسي حقوق یو پر بل. تاسو به زما په ویډیوګانو کې ډیر اوریدلي چې تاسو خپل د میرمنې سره داسې رویه وکړئ، تاسو خپل د میړه سره داسې رویه وکړئ. دا هغه مسایل دي چې روانشناسي یې موږ ته وایي. پخوا زمانو کې چې روانشناسي نه وه، نو خلکو د نصیحت د لارې و خلکو ته معلومات ورکول چې خپل د میرمنې سره داسې وکړه یا هسې وکړه. خو دغه نصیحتونه به داسې شکل درلودی چې هغه انسانان چې مثلا طریقې خوا دي، هغه انسانان چې مثلا نه غواړي یو خبره ورته وسي او وضاحت نه وي د خبرې، مثلا یو خبره یې وایي ته به حتما دا کار کوې، د دا سره به انسانان په ټکر کې و. نو بیا د اسلام دین هم میړه ماینه ته اصول مراد کړي دي، په یوس کې یې ثواب ورته ویلی دي. مثلا ورته ویل چې که میرمن دا کار وکړي، میړه دا کار وکړي، هغوی به ثواب حاصلوي او مثلا جنت ته به ځي. دا مسایل وه. راځو نن د میړه او میرمنې یو پر بل باندې جنسي حقوق وایو چې دوی څنګه جنسي حقوق یو پر بل باندې لري د جنسي رابطې د لحاظه. نارینه حقوق، د نارینه حقوق پر ښځې باندې څه شي دی چې میرمن باید د خپل میړه جنسي حقوق مراعات کړي. هغه دا دی چې خپل میړه ته پر وخت باندې جنسي رابطه ورکړي، یعنې کله چې میړه ضرورت لري هغه جنسي رابطه ورکړي. دویمه موضوع ده، وایي الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم ویلي دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دی، وایي کله چې ستا څخه میړه د جنسي رابطې غوښتنه کوي او ته لمونځ ځنډوې، ته باید خپل لمونځ ونه ځنډوې، لنډ یې وکړې تر څو خپل د میړه جنسي غوښتنه ور برآورده کړې. وایي د میړه څخه لیرېوالی مه کوئ چې ستا د میړه څخه ته په هفتو لیرې یې، یو ځای نه بیدېږي او په مبیز کې مشکلات یا ته مشکلات جوړوي. د دا څخه وایي پرهیز وکړئ په جنسي مسایلو کې. وایي ځان میړه ته نږدې کوه، ځان ښایسته کوه، ځان مثلا لوڅوه او خپل میړه ته ځان نږدې کوه او د میړه توجه جلب کوه خپل ځان ته. دا هغه جنسي حقوق دي چې میړه یې پر ښځې باندې لري او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او په خپل حدیثونو کې وړاندې کړي دي. د ښځې حقوق پر میړه باندې څه دي؟ د ښځې حقوق دا دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې وایي تاسو د پرندګانو په رقم خپل میرمنو سره جنسي رابطه مه نیسئ، لکه پرنده ورسئ ور په هوا سئ، پر بدن یې کښېنه او بېرته ځینې ولاړه سئ. دا غلطه جنسي رابطه ده. وایي ښځې هم جنسي غوښتنې لري چې تاسو باید توجه ورته وکړئ، وخت کښې باشئ او هغه ونازوئ او د هغې سره لوبې وکړئ. وایي بل موضوع دا ده د ښځې حقوق پر میړه باندې چې میړه باید هغې ته چې کله دا جنسي رابطه غواړي جنسي رابطه ورکړي. که چیرې یو میړه 4 میاشتې خپل د میرمنې سره جنسي رابطه نه وه نیولې او دا موده تر 4 میاشتې ډېره سول، نو ښځه د دې حق لري چې قاضي ته ورسي او شکایت وکړي چې 4 میاشتې کېږي موږ جنسي رابطه نه ده نیولې، لا یې هم دی نه نیسي او زه د ده څه غواړم جلا سم. نو که چیرې یو میړه یو کال د میرمنې سره جنسي رابطه نه یې نیولې بې له رضایت او دا څخه چې شرعي عذر موجود وي او د دا شرعي عذر سره میرمن اوکې ورکړي او ورسره منلي، نو بیا دا جرم نسو. خو که مثلا په دا یو وخت 4 میاشتې چې تېرې سي د نه جنسي رابطې، نو بیا دا یو جرم دی او ګناه ده او باید میړه د میرمنې دا حق ورکړي. که نه ورکوي نو بیا کولی سي یا یې طلاق کړي یا ځینې جلا سي. یعنې ښځه د 4 میاشتو وروسته هېڅ شرعي حق نه لري، هېڅ شرعي حق میړه نه پر لري چې دا توافق ورسره وکړي چې جنسي رابطه ونه لرو. راځو دا هغه جنسي حقوق و چې میړه او ماینه یو پر بل باندې لري. اوس راځو عمومي حقوق د میړه او د میرمنې یو پر بل باندې. راځو عمومي حقوق دا چې وایي د ښځې حقوق پر میړه باندې مکمل نفقه به ورکوي، خوراک به ورکوي، پوشاک به ورکوي، لباس به وراخلي، کور به ورته برابروي او دا به په خونو کې کښېنوي، داسې نه چې په خیمه کې یې کښېنولي. وایي د ښځې ټولنیز حیثیت به ساتي او حرمت به یې ساتي. د نکاح پر وخت چې کوم وعدې ورسره کړي هغه باید براورده کړي او پر ودرېږي. ناز او نوازش به ورکوي، د نارینه‌توب له قدرت څخه به استفاده کوي او هغې ته به یو لوی غټ حمایت کوونکی جوړېږي. د نارینو کې الله جل جلاله داسې یو قدرت ایښی دی چې هغه ډېر ښه کولی شي د یو چا حمایت وکړي.
د ښځې خلقي جنجالونه چې ښځه عموما د طبیعت اوښتلو مشکل لري، دغه د خلقي مسایلو سره به نارینه په زړه کې کینه نه ورته نیسي او ښځه به درک کوي، ځکه چې عموما ښځې ژر غوسه کېږي او ژر جنګ کوي. امام صادق علیه السلام ویلي چې وایي نفقه ورکړئ و مېرمنو ته، مخ مه ورته تروش کوئ، مینه ورکړئ او ډېره توجه ورته وکړئ، ورته وخاندئ. بیا به نو تاسو په دې توانېدلي یاست چې خپل د مېرمنې حقوق چې کوي براورته کوي. راځو وایي د نارینه حقوق خپل پر مېرمنې باندې چیش دي. د میړه جنسي خواهشات پوره کول، وایي د دلربایي میړه ته کول، میړه جنسي لحاظه ځان ته جذبول، دا هغه حقوق دي چې میړه یې پر مېرمنې باندې لري. بل د میړه حقوق حیثیت، مال او ابرو یې د ده په غیاب کې ساتل، د میړه په مال او رازونو باندې خلک نه خبرول، یعنې د میړه رازونه د مال او اموالو د اړوند نه نشرول و خلکو ته. د میړه بې اجازې د کور دروازه چاته د نه خلاصوي او د میړه حیثیت چې په ټولنه کې وساتي. د میړه خبرې، هغه نقشې چې هغه یې لري، ارزوګانو چې لري، کوم تدابیر چې لري، هغه ته باید دا احترام پرېږدي او خودسري کارونه ونه کړي. کارونه د میړه د رضایت سره ترسره کړي. دا هغه حقوق دي چې میړه او ماینه یو پر بل باندې لري چې باید توجه ورته وسي. خو زموږ په ټولنه کې ډېر توجه نه ورته کېږي، نه ښځه و میړه ته توجه کوي، نه میړه و ښځې ته په هغه اندازه توجه کوي چې باید وسي. تاسو چې دا ویډیو واورېدل، کوشش وکړئ دوه املا یې بیا واورئ په دقیق توګه سره، تر څو تاسو یو د بل حقوق ښه زده کوئ او یو بل ته ډاډ واوسېږئ. میړه دې و ماینې ته یو ډاډګیره نه وي او میرمن دې و میړه ته ډاډګیره نه وي. او ډېره مننه چې ویډیو مو واورېدل.